سلام یمنې تمه ده چې تاسو به روغ جوړ او صحتمند وئ. نن راځو 24 فصل لغات او سټوري وایو. لومړی لغات دی بلاک. بلاک معنا کونده یا سنچه. چیر. چیر معنا خوشحالول یا څوک د تشویق لپاره چغې وهل. کمپلیکس. کمپلیکس معنا مغلق، سخت. او بل کریټیک کره کتونکی. کریټیک کره کتونکی. ایونټ. ایونټ معنا پیښه. اکسرسایز تمرین. اکسرسایز تمرین. فیت. فیت مین برابر، زیدل یا برابرول. پرینټ شیپ ملګرتیا. پرینټ شیپ معنا ملګرتیا. گاید لارښود، لارښود. لاک. لاک معنا نشتوالی یا چې موجود نه وي هغې ته اړتیا وي. پاسیج. پاسیج معنا لار، ګودر، عبارت او برخې ته هم وایي. پرفارم. پرفارم ترسره کول، ادا کول. پریشر فشار. پریشر فشار. پراپابل. پراپابل ممکن یا هغه کوم کار چې احتمالي وي، یعنې باید په ممکن پرتون کې ترسره شي یا نه. پابلیک عام چې عمومي وي، یعنې په یو شخص پورې مربوط نه وي. سټرایک ګزار کول، وهل. سپورټ ملاتړ کول، د یو چا ملتیا کول. ټاسک وظیفه، دنده. ټرم اصطلاح. ټرم اصطلاح. یونایت یو ځای کول، اتحاد کول، یعنې کله چې ته یو چا سره یو ځای شي اتحاد وکړي. اوس راځو سټوري ته. ا سټرانګ فرینډشپ یوه قوي ملګرتیا. There was the strong man in the town. په ښارګوټي کې یا قوي سړی اوسېدو. When he played sport لوبې کولې. He always won همیش به ګټونکی و. He performed هغې به ترسره کول. and exercise او تمرین به یې کولو. in the public park په عمومي پارک کې به یې تمرین هم کولو او نور کارونه به یې هم بعضې وخت د سپورټ اړوند کول. he did this هغه به دغه کارونه د دې په خاطر کول to show چې وښیي everyone هر چاته how strong he was چې هغه څومره قوي و. most people liked him زیاتره خلکو به دی خوښېدو، د سره به یې مینه لرله. but one man didn't خو یو کس و چې نه یې خوښېدو. his name was Jack د هغې نوم جاک و. Jack hated him. Jack hated Tim. Jack به له ټیم څخه کرکه لرله. Jack was a movie critic. Jack چې و د مووي کریټیک د فلم کره کتونکی، یعنې فلمونو کره کتنه به کړله. and the smartest man in the town خدای ډېر هوښیار کس و په دغه ښارګوټي کې. he could هغې کولی شول سالو چې حل کړي کمپلیکس میث پرابلم د ریاضي سخت مشکلات، یعنې په ریاضۍ برخه کې ښه مهارت لرلو. but no one cared خو هیچا به هم ده ته توجه نه کوله، ده ته به ورپام نه و. Jack wanted to be famous like Tim. Jack هم دغسې غوښتل چې داسې مشهور شي لکه څرول چې ټیم مشهور ده. one day یوه ورځ there was unusual event. یوه ډېره ندیده، یو ډېره غیر عادي پیښه وشوه. storm came suddenly. یو ناڅاپه ډېر سخت طوفان راغی.
snow covered the town. واوره داسې شوه چې ټول ښار یې وپوښلو، یعنې واوره باندې ټول ښار پټ شو. No one could get out. هیڅ چا هم نشول کولی چې بهر ووځي. They needed food. دوی دغه وخت کې غذاو ته ضرورت لرلو، ډوډۍ ته یې ضرورت لرلو. The people said. خلکو وویل this is a task for a strong man. دا یو قوي شخص دنده ده. Tim was under pressure. په دا وخت کې ټیم ډېر خفه و. To save them چې دوی وژغوري له دغه حالت نه. But Jack مګر Jack wanted غوښتل to be the hero چې اتل شي. So له همدې امله they both went. دواړه لاړل. Tim said. Tim وویل you can't help. تاسو کولای شئ چې کومک وکړئ because of your Jack. ستا د ناپوهۍ د کموالي له وجه، یعنې ته دومره پوهه نه لرې. you can't help. ته نشي کولی چې کومک وکړې because of your lack of strength. ستا د قوت د کموالي له وجې. lack کموالی of strength قوت ته وایي. but Jack found some small passages. مګر جاک چې د پیدا کړل بعضې کوچنۍ لارې پیدا کړې under the snow د واورې لاندې. one of them یو له دوی لارو څخه lead لارښوونه یې وکړله toward another town. یو بل ښارګوټي ته دغه کوچنۍ لاره تللې وه. دغه لاره passage ګودره. that town had food. هغه ښار بیا غذا لرله. because ځکه هم Tim was so big. Tim چې غټ و and strong او قوي و. he almost couldn't fit inside. هغه به هلته په د لاره کې سم برابر نه راتلو، هلته به تنګ و. they walked. دوی قدم وهلو until there was a block of ice in their way. چې په دغه وخت کې د لارې په اوږدو کې یو غټه سانچه پرته وه د واورې، یعنې هغه لارې بنده کړې وه د یخ یوه سانچه غوندې شکل و چې هغې جګول سخت و. نو جاک said. جاک وویل we can't get fast it. موږ نشو کولی چې له دغه څخه تیر شو. but if you strike it. که چېرته دغه یخ یا سانچه ووهې it might break. کیدای شي ماته شي. نو Tim پوهېدو that was probable. چې دا امکان هم لري بالکل دا ماتېدلی هم شي. بالاخره he broke it. هغه دغه سانچه د یخو سانچه ماته کړله. when there were more ice blocks. کله چې هلته نورې د یخچن سانچې پاتې شوې نو Tim broke them. Tim به هغه ماتولې. that made him tired. دغه وجه دا شوه چې دا یې ستړی کړ. he couldn't walk anymore. نوره یې مخته تګ نشو کولی. Jack said. جاک وویل let's unite. راځه چې یو ځای شو، اتحاد وکړو and support each other. او یو بل ملاتړ وکړو. I will get the food alone. زه ترلاسه کړم. you rest here. ته دلته آرام وکړه. Jack came back with food. جاک راغلو په داسې حالت کې چې غذا یې ورسره وي. Tim couldn't remember. Tim خو دغه وخت کې ونه شول کولی remember چې په یاد راوړي which passage lead home. چې د دی کور ته کوم لار لاړه ده. یعنې دی خو په یو لاره باندې ښار ته بل ښار ته راغلي وو، خو له دغه ځایه چې تلل بیا له ټیم څخه دغه لار ورکه شوه. نو په دې وخت کې he needed. هغه ضرورت لرلو جاک ته to be his guide. چې تر څو د ده په لارښوونه باندې لاړ شي. the men became friends by working together. دغه کسان یو بل سره ملګري شول د شریک کار په پایله کې. in town په ښار کې. people saw. خلکو ولیدلو جاک with the food. غذا ورسره وي and cheered. او د ده لپاره یې چیغې او شور ګډ کړ. they called Jack a hero. دوی جاک ته د یو هیرو اتل نه و. but Jack didn't care. خو دغه وخت کې جاک دومره په کیسه کې نه و. همغه شهرت اوس خوند نه ورکولو، که څه هم یې کرکه یې پخوا ورسره لرله چې ولې دی مشهور ده او زه نه یم مشهور. خو کله چې ملګرتیا شوه نو بیا یې اوس وخت کې په توجه کې نه و. he was thinking of something else. ده د نورو شیانو اړوند فکر کولو. he said to Jim. هغه وویل ټیم ته. he said to Tim. هغه ټیم ته وویل I thought. زه فکر کوم I was smart. زه هوښیار وم. but I learned. خو مګر زده کړل ما a new term. یو نوی اصطلاح today. نن ورځ friendship. د ملګرتیا. نو تمه ده چې دغه درس هم ستاسو زده شوی وي
او خوند به ورځنی اخیستی وي دغه لاندې یوټیوب چینل کې سبسکرایب کړئ دغه چینل تر څو زموږ هره ویډیو تاسو ته در ورسیږي نور درته ښې شیبې ښه